بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. دا زمونږ د مس پینټ دویم کلاس دی. مس پینټ به د خیر سره په دې لیکچر کې موږ پریکټیکل شروع کوو او کوشش به کوو چې مس پینټ پوره ووایو. راځئ ملګرو، مس پینټ دا ملګرو مس پینټ پروګرام دی او تیوري به تاسو په تیر لیکچر کې زده کړې وي. دې کې ملګرو موږ سره د دې انوایرمنټ موږ سره موجود دی. دا موږ هم تیر لیکچر کې ویلی دی. ټایټل بار، کویک اکسس ټول بار، پینټ بټن، ټیبس دي، ریبن دی ما سره، ډراونګ ایریا ده، سټیټس بار دی، زوم دی، سکرول بار دی، کیپشن بټن دی، مینیمایز، میکسیمایز، ریسټور ډاون، کلوز. صحیح ده ملګرو. اوس زه به راځم ملګرو، زه اول سټارټ د پینټ نه علمه. صحیح ده ملګرو. پینټ نه به زه سټارټ اخلمه. پینټ کې اول ما سره نیو دی. نیو چې فار ایگزامپل تاسو لیکل په دې کې وکئ. صحیح ده ملګرو. او تاسو په دې کې څه ډراونګ غواړئ چې تاسو نیو پیج راولئ، تاسو به پینټ بټن ته راځئ، نیو باندې به کلیک کوئ. شارټکټ یې کنټرول پلس ان دی. کله چې تاسو نیو باندې کلیک کوئ، زه ورته وایم چې دغه موجوده فایل هم ایسته کا او نیو راته راوله، دا راته مه سیف کوه. ډونټ سیف باندې به کلیک کوئ. که سیف باندې تاسو کلیک وکړو نو دغه موجوده فایل به تا ته سیف شي په یو ځای کې چې کوم دی ته انتخاب کې، نو دا به سیف شي او نیو پیج به راته راځي. زم نه ډونټ سیف. ډونټ سیف معنا دا ده چې هغه مخکینی فایل هم به سیف کوه او تشه صفحه راته راکړه. دویم کمانډ اوپن دی. اوپن شارټکټ کنټرول او دی ملګرو. فار ایگزامپل زه غواړم چې یو پکچر اوپن کړم. کوم پکچر تاسو اوپن کول غواړئ؟ زم فار ایگزامپل دا راته اوپن کړه. دی راته اوپن کړه، دا راغی ملګرو. صحیح ده. دریم کمانډ ما سره ملګرو سیف دی. سیف شارټکټ کنټرول بس ایس دی. فار ایگزامپل تاسو په دې کې څه لیکئ وکړه، څه ایډیټینګ هم پکې وکړو. ته غواړئ چې همدغه لیکئ، دا کوم ایډیټینګ چې ما پکې وکړو دا دې په همدې فایل کې سیف شي چې کوم ما اوپن کړی دی. تاسو به سیف باندې کلیک کړئ. که فار ایگزامپل تاسو نیو راوسته، نیو باندې مې کلیک کړ، دلته تاسو راغلی فار ایگزامپل دې کې مو څه شیپونه کریټ کړو، شیپونه مو ډرا کړو. تاسو غواړئ چې دا سیف کړئ، نو تاسو ته به اوس څه درکوي؟ تاسو ته به دا وینډو راځي، کوم ځای کې سیف کې هغه ځای ورته انتخاب کا. فار ایگزامپل څه نوم باندې سیف کې، کوم ایکسټینشن کې سیف کې. صحیح ده ملګرو. دا موږ سره سیف دپاره راځي. خو که فار ایگزامپل تا یو موجوده فایل اوپن کړی دی چې هغه تا سره فی الحال موجود دی، که تا په هغه کې ایډیټینګ وکړو او سیف بټن باندې تا کلیک کړ، تا ته باسې وینډو نه درکوي، بلکې دا کوم تغییرات چې تا پکې کړي دا به هغه موجوده فایل کې سیف شي. بل کمانډ ملګرو ما سره سیو از دی. سیو از شارټکټ F12 دی. دې کې ما سره مختلف قسمه ایکسټینشن دي. سیف کې به تاسو ته یو فایل په یو نوم باندې یو ځای کې یو ایکسټینشن باندې سیف شي. صحیح ده ملګرو. سیو از کې ما سره ملټیپل نیمز، ملټیپل ایکسټینشنز، ملټیپل پلیس کې تاسو دا سیف کولی شئ. فار ایگزامپل ګوره کله چې موږ سیوینګ کوو، تاسو ته ما ویلي وو تیر لیکچر کې بای ډیفالټ به ماته PNG کې سیف کېږي. زه کولی شم JPG کې سیف کړم، BMP کې سیف کړم، GIF کې سیف کړم، یا نور ایکسټینشن چې دلته موجود دي د ادر فارمیټ څخه به راشم. دې ځای کې ما سره بلا دنیا فارمیټ پرتی تاسو ته پکې سیف کولی شئ. نیکسټ کمانډ ملګرو ما سره پرنټ دی. پرنټ شارټکټ کنټرول پلس P دی. فار ایگزامپل تا دې کې څه لیکل وکړو، څه تغییرات دې پکې وغواړئ چې دغه پرنټ کې دا پرنټ اوټ وباسي، نو ته کولی شئ چې پرنټ باندې کلیک کړي او دې کې راشي پرنټ باندې کلیک. خو له پرنټ څخه مخکې به ملګرو تاسو اول راځئ پرنټ پریویو ته. پرنټ معنا پرنټ کول، پریویو مطلب مخکې کتل. پری معنا مخکې. همیشه چې کله تاسو ته پری ورډ راځي، پری معنا مخکې، پری ویو یعنی مخکې نه کتل. مخکې نه چې ته کله دا پرنټ کې له هغې څخه مخکې ته دغه فایل کتل غواړي، نو پرنټ پریویو باندې کلیک کړه. تاسو ته وایي چې دا فایل به په دې شکل باندې پرنټ کېږي. زم فار ایگزامپل دا راته ډک کا، تاسو به دا سطل راوالی یا بالټی به راوالی او تاسو دا فار ایگزامپل فل کوئ. اوس راشئ پرنټ ته، پرنټ پریویو باندې کلیک کوئ. تا ته وایي چې ستا دا پیج دی او دا نوره ایریا چې ده دا اضافه ده په دغه پیج کې. خو زه ورته وایم فار ایگزامپل زه دغه پیج سیټینګ کول غواړم، نو پیج سیټینګ هم ته کولی شي. ته به راشئ پرنټ ته او په دې کې به پیج سیټ اپ باندې کلیک کړي. کله چې تاسو پیج سیټ اپ باندې کلیک کړو، تاسو ته سایز ورته انتخابولی شئ. فار ایگزامپل کوم سایز تاسو کول غواړئ؟ زه فار ایگزامپل A4 پیج ما سره موجود دی. سورس کم دی دا ما خبر دی چې کوم تاسو په نوټ پیډ کې ویلي دي. اورینټیشن کم شان غواړي، پورټریټ دی وي که لینډسکیپ، دا تاسو ته خپله شکل ښکاري، داسې دی وي که داسې دی.
صحیح شوه. مرجن زه فار ایگزامپل دې د مرجن وي چې کوم خالي ځایونه وو. صحیح ده. زه ورته یم چې لیفت خانه دې ماته 1 انچ وي، ټاپ خانه دې هم 1 انچ وي، رایټ خانه دې هم 1 انچ وي او باټم خانه دې هم 1 انچ. نو هر خانه 1 انچ مثلا ته راغلی. بل خبره ما سره څه شی ده؟ سنټرینګ. ګوره فار ایگزامپل ما دا اوکې پریس کړ او زه رالم پرنټ پریویو ته، ما دا وکته تاسو ته ښکاري چې دا منځ کې نه دی. صحیح ده. دا منځ کې نه دی موجود، بره نه لږه فاصله ده او لاندې نه ډېره فاصله ده. صحیح شوه. ځکه چې دا سنټر کې موجود نه دی. صحیح ده. هماغه معلومات چې هغه ځای کې موجود هغه په سیټ اپ تاسو دې ځای نه هم راوستلی شئ. تاسو به راشئ، تاسو به ورټیکل کې کلیک کړئ. کله مو چې ورټیکل کې کلیک کړئ دا به ورټیکلي منځ ته راشي، هوریزنټل کې کلیک کړئ هوریزنټل برته منځ ته راشي. که فار ایگزامپل ستا پیج ډېر وړوکی وي، دومره ستا پکچر وي، نو دا به درته دې منځ ته راشي. اوکې مې کلیک کړ. کله چې ما اوکې کلیک کړ تاسو ته ښکاره شو چې دا بیخي سنټر ته راغی او منځ ته راغی. پیج سیټ اپ باندې مې کلیک کړ ملګرو، اډجسټ دی. فار ایگزامپل بعضې وخت کې ستاسو پکچر وړوکی وي یا ستاسو پکچر غټ وي. زه ورته یم فار ایگزامپل 1/2 یو پکچر دا په 2 پیجونو کې راوله. اوکې مې کلیک کړ. نو تاسو ته ښکاري چې دا 1/2 شو، دا 1/2 شو. یو پکچر دی په 2 کې راغی. یا زه ورته یم چې فار ایگزامپل 1/1 یې راته کړه. ورټیکلی دې هم ونیو، هوریزنټلی هم وایي، 1 پیج کې راته راغی. ایډجسټ کې فار ایگزامپل تاسو خپل سایز هم ورکولی شئ. کې فار ایگزامپل 200 یې راته کړه، نو دا به بیخي غټ دی، 2/2 شو، 2/2 شو. فار ایگزامپل 150 راته کړه، دا هم 2/2 راځي. صحیح ده ملګرو. نو دغه شان تاسو پرسنټیج هم ورته ورکولی شئ. ښه زه راځم ملګرو، پرنټ پریویو ته رالم. دې ما سره دا خبرې وي، کلوز باندې کلیک تاسو کلوز کېږي. پریویس انډیکس دا ولې کار نه کوي؟ ځکه دا کار نه کوي چې کله تاسو هغه پیج غټ کوي. تاسو فار ایگزامپل دا ورته غټ کوي، دا مې فار ایگزامپل 3 کوم 1/3. اوکې دا نو بیخي غټ شو. صحیح شو. دا داسې شو. 2 پیجز راته پر شیټ وښایه، 1 پیج راته وښایه، 2 راته وښایه. صحیح شو. زوم ان یې کړه، زوم اوټ یې کړه. فار ایگزامپل ته راغلی، زوم ان یې کړه، زوم اوټ یې کړه. یا زه ورته یم چې فار ایگزامپل 1/1 یې راته کړه واپس. اوکې تاسو ته زوم ان هم کولی شئ. بل کمان ملګرو ما سره پرنټ دی، دې ځای ته موږ راځو. دا پرنټ دلته هم سره موجود دی. پرنټ باندې مې کلیک کړو. کله چې ملګرو زه پرنټ باندې کلیک کړم ما سره هماغه چې کوم یو پرنټر انسټال دی هغه سره هلته راځي. خو زه یم XPS کې راته دا څنګه کړه پرنټ اوټ وباسه. یا زه ورته یم فار ایگزامپل 100 کاپیانې راته وباسه، 3 کاپیانې، 4 کاپیانې. کولیټ څه کار کوي؟ فار ایگزامپل تاسو کولیټ کې کلیک کېښودو او تاسو سره دغه تصویر په 10 پیجونو باندې تقسیم شو، یعنی 10 پیجه ترې جوړ شو. ما ورته ولیکه چې فار ایگزامپل ته ماته دې نه 15 کاپیانې واخله، 15 کاپیانې. کولیټ باندې که فار ایگزامپل تاسو کلیک وکړئ، صحیح ده ملګرو، زه ورته وایم چې اول نه راته شروع شه تر 10مه پورې یو ځل پرنټ کا، بیا اول نه 10مه پورې، دویم ځل، دریم ځل، څلورم ځل، پنځم ځل، 5 ځله پورې. که دې نه تاسو کلیک ایسته کوئ، اول پیج نه 15 کاپیانې اخلي، بیا دویم پیج نه 15 کاپیانې اخلي، بیا دریم نه، بیا څلورم نه، بیا پنځم نه. نو دا کار کوي. صحیح شوه. زه فار ایگزامپل XPS علم دې کې دا کولیټ او دا پکې کار نه کوي، دا پرنټرو کې کار کوي. ښه بس دې ته به ضرورت نه وي چې زه دا پرنټ اوټ وباسم او تاسو ته شو کوم، ځکه چې دا ما الریډي تاسو ته په نوټ پیډ کې ښودلی دی. بل کمانډ ملګرو ما سره فرام سکینر اور کیمرا ده. سکینر ملګرو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دا دغه ماشین ته ویلی شي چې فار ایگزامپل تاسو سره هینډ رایټینګ لاس لیکل د سره یو ته غواړي چې هغه سیسټم ته از ا پکچر ټرانسفر کړي، نو ته کولی شي چې سکینر یوز کړي. فار ایگزامپل بعضې سکولونو کې یا بعضې سینټرو کې یا بعضې کورسونو کې منیجر په پیپر باندې ساین وکړي، همدغه ساین موږ ته ضرورت وي چې دا موږ لیپټاپ ته راوړو، لیپټاپ ته موږ دغه ساین ټرانسفر کړو. خو لیکن هغه منیجر ساین په پیپر باندې کړی دی، نو موږ به سکینر کنیکټ کړو. کله چې سکینر کنیکټ کوو، هغه ساین چې کوم منیجر په پیپر باندې کړی دی هغه به موږ سکینر کې کیدو. سکینر به څه وکړي؟ سکینر به موږ ته سکین کې میس پینټ ته بیا راته راولي. دا آپشن به کله ته فعالېږي چې کله ته سره سکینر کنیکټ کړي یا ډیجیټل کیمرا سره کنیکټ کړي. بل ملګرو ما سره سینډ ان ایمیل دی. فار ایگزامپل تاسو ته ایډیټینګ وکړو یا مو یو تصویر جوړ کړو یا مو یو عکس جوړ کړو، تاسو غواړئ د ملګرو ته سینډ کړئ، ایمیل په تھرو باندې تاسو کولی شئ. سینډ از ډیسکټاپ بیکګراوند. فار ایگزامپل تا دا تصویر جوړ کړو او ته غواړئ چې دا په ډیسکټاپ باندې پرېږدي، تاسو دغه درې ډوله استعمالولی شئ. صحیح ده ملګرو، یو فیل دی، بل ټایل دی، بل سینټر دی. فار ایگزامپل زه رالم ما دا پیپر دومره وړوکی
او زه رالمه زه چې کله ملګرو دا پرېږدمه فیل ټایل سینټر دغه کې یو دانه اخلمه ماته به دا وایي د اول سیف کا فایل باندې به زه کلیک کړمه چیرته سیف کول غواړې فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې سیف کوم څه نوم باندې سیف کې ABC صحیح ده ملګرو بس اټومیټیکلی ما دلته په سکرین باندې پرېښودلی شي دا مثلا ملګرو فیل دی اوس راځو ملګرو ټایل ته که ټایل باندې زه چېرته کلیک کړم ټایل دې ته ویلی شي چې د یو سکرین باندې چې څومره فټ راځي یعنې اوریجنل سایز به یې وي خو څومره ځلې چې ورباندې فټ راځي هغومره یې ورباندې راولي بل ملګرو ما سره څه شی دی سنټر معنا دا ده چې یو اوریجنل ورباندې راوله خپل سایز دی وي یعنې نورو سره مه یو ځای کوه که غټ وي پوره به ورباندې پرېښودلی شي او که وړوکی وي نو غاړې به تورې راشي لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نیکس ملګرو ما سره پراپرټیز ته پراپرټیز شارټکټ کنټرول پلس ای دی کله چې زه کنټرول ای پریس کړم ماته اټومیټیکلی شي راځي پراپرټي راته راځي دې کې اول ملګرو موږ سره څه شی دی فایل اټریبیوټس ته موږ سره دغه فایل بار کې معلومات راته راکړي دي یونټس انچ ته دی سینټیمیټر ته دی که پکسل ته دی صحیح ده ملګرو فار ایگزامپل زه ویو ته رالم دې کې ما سره راوسته رولر مې راوسته رولر خو اوس انچ ته دی که نه 1 انچ 2 انچ 3 انچ زه یم فار ایگزامپل دا راته چینج کا څه ته چینج کا سینټیمیټر ته چینج کا اوکې تاسو اټومیټیکلی سینټیمیټر ته چینج کا او دغه کوم معلومات چې دا هم سینټیمیټر ته چینج شو کنټرول ای می پریس کړه ملګرو زه پکسل ته راته چینج کا پکسل ډاټس ته ویلی شي د 0 نه واله 100 پورې 100 ډاټس دي وې دومره 200 300 صحیح شو ملګرو دا هم دې ته چینج شو بیا راځه ملګرو بلیک اینډ وایټ ته بدلې بلیک اینډ وایټ ته چینجولی شي یا کلر زه بلیک اینډ وایټ ته راته چینج کړه اوکې مې کلیک بلیک اینډ وایټ به شي اوکې بلیک اینډ وایټ شو یعنې که تاسو سره یو تصویر وي او ته غواړې چې هغه تصویر بلیک اینډ وایټ ته چینج کړې ته کولی شي صحیح شو کنټرول این مې پریس کړه فار ایگزامپل ډونټ سیف یا فار ایگزامپل دا راوسته دا دې فار ایگزامپل راوسته صحیح ده او ته غواړې چې دا هر څه بلیک اینډ وایټ ته چینج کړي دا رنګونه هر څه به د بلیک اینډ وایټ ته چینج شي صحیح شوه تاسو به راشئ پراپرټیز ته او پراپرټیز کې بلیک اینډ وایټ ته اوکې به کلیک کوئ یس هر سره د بلیک اینډ وایټ ته ځئ ګورئ تاسو چې ملګرو بل څه کریټ کوئ نو هغه ورته بلیک اینډ وایټ باندې راځي کنټرول این نیو لکه زه فار ایگزامپل رالمه ما څنګه چلو کړو کنټرول شفټ آی مې کلیک کړو دا ماته هغه انورټ کلر راته راځي صحیح شو ملګرو انورټ کلر یعنې بلیک اینډ وایټ نه دا ډېر ښه دی بلیک اینډ وایټ نه دا ډېر ښه دی لکه فار ایگزامپل زه رالم ما کنټرول این نیو پریس کړو زه رالم کنټرول او اوپن ته دا مې فار ایگزامپل راوسته دلته مې کنټرول شفټ آی پریس کړم ماته دا بیخي بلیک اینډ وایټ ته چینج شو یعنې دا انورټ کلر ته راته چینج شو بلیک اینډ وایټ نه دا انورټ دی دې ته وایي انورټ کلر یعنې که ته غواړې چې هغه کلر دې ماته چینج شي انورټ ته نو دغسې ته کولی شي صحیح ده ملګرو نیکسټ ما سره څه شی دی پراپرټیز ته زه رالمه ویت او هیډ دی ویت او هیډ فار ایگزامپل دا ویت ما دومره کوم کنټرول این نیو ته راغلم دا مې ایسته کړه زه یم فار ایگزامپل زما خپل ډیفالټ سایز زما کوم دی زه نور باندې پوهېږم چې زما ډیفالټ سایز کوم دی ډیفالټ سایز څه ته وایي بعضې ملګري به نه پوهېږي ډیفالټ سایز ملګرو هغه سایز ته وایي چې کوم ورته کمپنۍ ورکړی وي یعنې د کمپنۍ د خوا نه چې کوم راغلی وي یا کله چې موږ وینډوز انسټال کړو د سپینډ پیج سایز هغومره وي صحیح شو کنټرول ای به تاسو پریس کوئ ډیفالټ باندې به کلیک کوئ اوکې به کلیک کوئ دا د ډیفالټ سایز دی کنټرول ونیسئ زوم ان یې کوئ دا 100% به تاسو راولئ دا د سپینډ ډیفالټ سایز دی یا ویت دی هیټ ان ویت نیکسټ ملګرو ما سره اباؤټ پین دی اباؤټ پین باندې چې کله زه کلیک کړم ماته پین باره کې معلومات راکوي دا اوریجن یوزر او وینډوز نیکسټ ملګرو ما سره ایگزیټ دا ایگزیټ باندې کلیک کړم ډونټ سیو باندې کلیک کړم دا اټومیټیکلی ماته ایگزیټ شي زه راځم ملګرو دې شارټکټ څه شی دی Alt F4 د څه شارټکټ دی ایگزیټ شارټکټ دی نیکسټ ملګرو ما سره هوم دی هوم کې ما سره ملګرو کټ کاپي پیسټ او پیسټ فرام دی کټ کاپي دا به تاته کار نه کوي ولې ځکه چې تاسو څه سلیکټ کړي نه دي فار ایگزامپل ته ما دا راوستو او دلته مې فار ایگزامپل دا راوستو نو زه سلیکشن ته به راشم دا مې فار ایگزامپل سلیکټ کو زه هم دا راته کټ کا دا د هغه ځای نه کټ شو پیسټ باندې کلیک کا بره یا دلته کلیک کا پیسټ باندې کلیک کا دا به اټومیټیکلی تاسو څنګه شي دلته پیسټ وشي یا زه هم فار ایگزامپل دا راته هملته هم پرېږده کاپي راته واله دلته مې هم پکار دی کاپي باندې به کلیک کوئ کله مو چې کاپي باندې کلیک کوئ پیسټ باندې به کلیک کوئ تاسو ته دلته نه راغلی یو هلته راته راغلی یو راته دلته راغلی دې ته څه وایي ملګرو دې ته وایي کاپي کټ شارټکټ کنټرول پلس ایکس دی
کاپی شارټکټ کنټرول پلس سی. بل ملګرو ما سره څه شی دی پیسټ فرام. پیسټ فرام ډیر زبردست کمانډ دی. فار ایگزامپل زه اوپن باندې کلیک کوم او یو فایل اوپن کوم نو تا ته څه وایي چې هغه مخکینی فایل یعنی دغه چې موږ اوس جوړ کړی دی دا فایل به ایسته کې که دا سیف کې او که نه سیف کې دا به ایسته کېږي ا نیو فایل چې تا کوم اوپن که هغه به د دې ځای نیسي د دې په ځای باندې به هغه راځي. نو زه ورته وایم ډونټ سیف دا راته مه سیف کوه او هغه نوی راته راوله نوی راته راغی یعنی هغه موجوده فایل ګوره ما انتخاب کړو اخواته ګوره نشته دی هغه ټول فایل ډیلیټ شوی دی. زه ورته وایم فار ایگزامپل هغه موجوده فایل دی هم راته موجود وي او بل فایل هم ورسره راولم. بعضې ځایونو کې به تاسو لیدلی وي چې 2 پکچرې یا 3 پکچرې په یو عکس کې سره یو ځای راوستي وي هغه د کومې طریقې نه راوستي ملګرو پیسټ فرام نه راوستي. فار ایگزامپل زه پیسټ فرام باندې کلیک کوم دا مې فار ایگزامپل راوسته دا مې دلته فار ایگزامپل داسې کېښوده یا مې همداسې ونې دا مې لږ وړوکی کړ دلته مې راوست. یو بل پکچر مې هم پکار دی پیسټ فرام باندې به کلیک کړي ملګرو دا به راولی دا چې راوسته دا هم وړوکی کړه او سره دلته کېده. تاسو کولی شئ چې ډېرې پکچرې راولئ یعنی پیسټ فرام طریقې تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه پکچرې تاسو ته راولئ. نیکسټ ملګرو ما سره سلیکشن دی. سلیکشن کې ما سره ریکټینګولر سلیکشن دی او فری فارم سلیکشن دی. ریکټینګولر سلیکشن چې ملګرو زه وایم دا ماته چارخونجه یعنی صدرخونجه سلیکشن کوي داسې صدرخونجه سلیکشن یا که زه یم فار ایگزامپل فری فارم سلیکشن دا ستا د مرضۍ یا ستا د خوښې سلیکشن به کېږي. فار ایگزامپل زه راغلم ما دومره د انتخاب کوم دا ما د انتخاب شو هماغومره ده چې ستا په کار تاسو هغه دی نه راوستم دې ته وایي ریکټینګولر ان فری فارم. سلیکټ آل شارټکټ ملګرو کنټرول پلس ا دی تاسو چې سلیکټ آل باندې کلیک کوئ او ډیلیټ پریس کوئ هر څه برته ډیلیټ شي. سلیکټ آل معنا ټول انتخاب. انورډ سلیکشن فار ایگزامپل تا یو تصویر راوسته دا تصویر ته فار ایگزامپل راوسته اسکیپ ته پریس کو او زه راغلم زه ورته یم فار ایگزامپل دومره ځای ما انتخاب کړی دی یا فار ایگزامپل زه ورته یم چې دومره دا سر دی ما انتخاب کړی دی دا ما انتخاب کړو. که زه چېرته ډیلیټ بټن پریس کړم نو همدغه ایریا چې کوم سلیکټ شوې ده دا به ډیلیټېږي او اوس که زه موومنټ کوم فار ایگزامپل دا موومنټ کوم که نه همدغه ایریا ماته موو کېږي. زه ورته یم فار ایگزامپل چې کومه ایریا ما انتخاب کړې ده د دې ایریا خلاف ایریا انتخاب کړه نو تاسو به راشئ انورډ سلیکشن ده. انورډ سلیکشن چې اوس شو تاسو چې اوس کومه ایریا نوی انتخاب کړي هغه تاسو انتخاب شوله تاسو اوس موومنټ ته ورکولی شئ. که ډیلیټ پریس کو همدغه ایریا به ډیلیټ شي چې کوم انورډ و. بل ملګرو موږ سره ډیلیټ دی. فار ایگزامپل ما یو ځای انتخاب کو دغه ایریا راته ډیلیټ کا تاسو به ډیلیټ باندې کلیک کوئ او دې شارټکټ چې دی کیبورډ کې ډیلیټ بټن ده. بل ملګرو ما سره ترانسپیرنٹ سلیکشن دی. ترانسپیرنٹ سلیکشن ډیر زبردست کمانډ دی. لکه فار ایگزامپل زه رالم دا مې فار ایگزامپل سلیکشن وکړو که زه فار ایگزامپل دا دې خواته موف کومه دې سره هغه سپینه ایریا هم راغله سپینه ایریا زه ورته وایم چې د سپینه ایریا ورسره مه راوله تاسو به راشئ ټرانسپیرنټ سلیکشن باندې به کلیک کړئ هغه کومه ایریا چې شاته وه یعنې د بیکګراونډ والا ایریا وه هغه ایریا ترېنه ریموف شوله او دا خپله څنګه شو راغی. صحیح ده ملګرو. ښه نیکسټ ملګرو ما سره څه شی دی کراپ دی. فار ایگزامپل ما سلیکشن وکړو دا هم سلیکشن سره تعلق ساتي. فار ایگزامپل دومره ځای مې انتخاب کړو دومره ځای مې فار ایگزامپل انتخاب کړو زه ورته وایم چې همدا ایریا راته پرېږده نور پیج ختم کړه پوره پیج کراپ باندې به کلیک کړي تاسو ته پوره هغه پیج ختم شي. ریسایز معنا چې د ملګرو فار ایگزامپل زه پیسټ فرام ته راغلم دلته ما دا انتخاب کړو زه ورته وایم چې د دغه پکچر سایز راته کم کړه ریسایز ته به راشئ تاسو ته چې پرسنټیج کې کم یې که پکسل کې زه ورته وایم پرسنټیج کې یعنې د اسانه دی اوس 100 ته زه دا راته 50 کا یو چې کله ته 50 کې بل هم 50 شي ځکه چې مینټین اسپیکټ ریشو کې چې کې ښه دی که دې نه چې کې څه کې که دا ورته 100 کې هغه به 100 شي ورټیکلي به وړوکی شي او زه یم نه دواړه دې راته یو شوي 50-50 یعنې نیم په نیمه به دغه تصویر وړوکی شي اوکې دا نیم په نیمه وړوکی شو یعنې 50%. بیا زه رالم ملګرو ریسایز ته او ریسایز کې ما سره سکیو دی سکیو کې فار ایگزامپل زه ورته یم چې 5% یې راته کوږ کړه اوکې 5% به راته کوږ شي. صحیح ده ملګرو. دې شارټکټ څه شی دی کنټرول پلس ډبلیو چې زه کله کلیک کړم نو ما ته اټومیټیکلی چې راشي
هغه ریسایز. اوس زه رالم فار ایگزامپل دومره ما انتخاب کړ، زه ورته یم چې دا راته ورټیکلي هم څنګه کا کوک کا 5% اوکې ورټیکلي هم راته کوک. دا ما سره څه شی و ریسایز. روټیټ دی ملګرو دا فار ایگزامپل کوم خواته اړول غواړئ سلیکشن ورته وکړئ، دې خواته اړول غواړئ فار ایگزامپل کوم خواته دی چې خوښه راځي همغې خواته تاسو اړولی شئ. صحیح ده ملګرو. لکه فار ایگزامپل تاسو ته به یو مثال درکړم، پیسټ فرام ته راغلم، دې کې زه فار ایگزامپل دې ته راغلم، دا مې فار ایگزامپل ریسایز کو یا همدغه ځای نه به ریسایز کړم، دا مې دلته فار ایگزامپل راوسته او زه غواړم چې د همدې سره د یو بل هم راشي. صحیح ده ملګرو. پیسټ فرام ته به راشي، دې کې مې فار ایگزامپل دا راوسته، دا مې هم څومره کړو وړوکی مې کړو او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دې مخ دې دې طرف ته وي، تاسو به روټیټ ته راشئ او دې کې به څه والی فلپ هوریزونټل. هوریزونټل ته چې واغېسته نو دا داسې ښکاري لکه دوه دانې شوي. صحیح ده. نو دا موږ سره د روټیټ یوزیج و. بل ملګرو موږ سره ټولز دي، ټولز ته زه راځم، ما سره پنسل دی، پنسل هم زه یوز کولی شم. صحیح شو. که هر څنګه لیکل ستا په کار پښتو کې فار ایگزامپل لیکل کې، انګلیش کې لیکل کې، کومه بله ژبه کې لیکل کې تاسو پنسل یوز کولی شئ. دا فار ایگزامپل لیکئ وړوکي دا سایز ته به راشي، سایز یې فار ایگزامپل ورته غټ کړي، سایز یې غټ شو لږ هم شو. صحیح شوه. سایز نور غټېږي دې ځای کې نه، دې ځای کې نور نه غټېږي. تاسو به که فار ایگزامپل تاسو سره ډیپټاپ وي کنټرول FN پلس بټن نه به پریس کوئ، کنټرول FN پلس بټن نه. که فار ایگزامپل تاسو سره خپل کیبورډ وي د کمپیوټر کیبورډ وي کنټرول پلس به کلیک کوئ، تاسو ته به هغه لیکئ غټېږي. فار ایگزامپل دا دومره شو. صحیح ده. بل ملګرو ما سره سطل دی یا بالټی دی، فیل ویت کلر دغه په ذریعه باندې کولی شئ چې تاسو یوه دایره یا یوه ریکټینګل تاسو څنګه کوئ رنګه کوئ. صحیح ده ملګرو. بل ما سره ملګرو ټکس دی. ګوره ملګرو ټکس ما چې زه کله کلیک کړم ماته دا راته ټکس راغی، کله چې زه کلیک وکړم دې سره یو بل ټیب راشي ټکس ورته ویلی شي. فار ایگزامپل زه په دې کې لیکل کوم هم کولی شم. صحیح شو. دا مې فار ایگزامپل ولیکو او زه یم فار ایگزامپل دغه ډیزاین راته چینج کوم، دغه ټکس ته به راشي، دې کې فار ایگزامپل کوم ډیزاین چې ستا خوښېږي هغه مې کلیک کړه. فار ایگزامپل سایز دی وړوکی پکار دی، غټ دی پکار دی او هماغسې راته راوله، هماغسې راوستلی شي. صحیح ده ملګرو. یا زه رالم فار ایگزامپل او دې کې ورته وایم فار ایگزامپل دغه لیکئ ماته داسې رنګ کې راوله او دا لیکئ راته فار ایگزامپل په داسې رنګ کې راته راوله. ستاسو خپل مرضي ده چې هر قسم رنګ ورته ورکوئ. یا زه یم فار ایگزامپل دا دې راته انډرلاین نه وي، دا به انډرلاین نه وي. صحیح شوه. چې کوم تاسو انتخاب کوم هغه باندې هغه افیکټ اپلای کېدلی شي. زه یم فار ایگزامپل دا د ایټالیک وي، ایټالیک بولډ، دغه درې خبرې تاسو زده کړئ. بولډ معنا ډبل شارټکټ یې کنټرول بي دی، ایټالیک معنا کوک شارټکټ یې کنټرول پلس آی دی، انډرلاین معنا یعنی لاندې لاین ته ورکوئ کنټرول یو شارټکټ دی، سټریک تھرو دا منځ کې ته لاین درکوئ. صحیح شو چې منځ کې ورته هغه ته لاین ورکوئ. اوپیک اینډ ټرانسپیرنټ. فار ایگزامپل تاسو دلته راغلی، دلته ودرېدلی، دې کې زه ورته یم فار ایگزامپل د هغه شاته ایریا دې هم راته رنګ ولري. اوپیک باندې کلیک کړه یعنې شاته ایریا څنګه شوه رنګ لري. دویم کلر باندې به تاسو کلیک کړئ، کوم رنګ ورته ښودل غواړئ هماغه رنګ ورته انتخاب کړئ، تاسو به هماغه رنګ واخلئ. اول کلر دا د ټکس کلر دی، دویم کلر هغه د شاته بیکګراوند کلر دی. بل ملګرو ما سره کلر دی، ایډیټ کلر باندې به کلیک کړئ، مختلف قسمه کلر تا دلته جوړېږي په دې ځای کې. RGB دا اوس وایو هم. زه رالم ملګرو دې نه پس ما سره څه شی دی اریزر دی. اریزر تخته پاک ته ویلی شي. که زه دې باندې دوسته تخته پاک کومه نو دا نه کېږي ځکه چې زما دویم کلر داسې دی. زه به دا وایټ والا ما اوس کولی شم چې دا هر څه پاک کړم. صحیح ده ملګرو. زه یم فار ایگزامپل دا تخته پاک وړوکی دی هماغه خبره ده، کنټرول FN پلس به کلیک کوئ یا کنټرول پلس به کلیک کې تاسو کولی شئ چې تاسو خپل تخته پاک غټ کړئ. بل اپشن ما سره ملګرو کلر پیکر دی. کله چې د کلر پیکر باندې کلیک کړم فار ایگزامپل تاسو یو کلر خوښ شو او تاسو غواړئ چې هغه کلر دلته راولئ نو تاسو کولی شئ چې کلر 1 او کلر 2 دې راولئ. که لیفت بټن نه مو کلیک کړه تاسو ته به لیفت ته راځي او که رایټ بټن نه مو کلیک کړه تاسو ته به هغه کلر رایټ کې جمع کېږي. بل ملګرو ما سره څه شی دی میګنیفایر دی. خو دې یو مهم کار دا هم دی چې تاسو ته زه باید وښایم. فار ایگزامپل تاسو یو تصویر راوسته او دې تصویر کې ستاسو یو رنګ خوښ شو، فار ایگزامپل دا رنګ ستاسو خوښ شو. صحیح شو. دې باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو ته به اټومیټیکلي هماغه کلر راشي. زه فار ایگزامپل دا کلر مې خوښ شو هماغه اټومیټیکل تاسو ته راځي. زوم دی فار ایگزامپل میګنیفایر که لیفت باندې کلیک کوئ
داسې به راځي که رایټ باندې کلیک کوئ نو داسې به ځي لیفټ رایټ صحیح شو. برش د ما سره مختلف قسمه برشونه دي. دې سایز تاسو هم اضافه کولی شئ. داسې برش دې پکار شو کنټرول ان مې پریس کړ. فار ایگزامپل داسې مې پکار دی یا فار ایگزامپل دا مې پکار دی یا فار ایگزامپل دلته مې سپری مې راته پکار ده. کنټرول اف ان پلس باندې به کلیک کوئ او راشي فار ایگزامپل تاسو یو نوم ولیکئ. تاسو به سپری ته راشئ. سپری کې به فار ایگزامپل تاسو دا ورته والئ. کنټرول اف ان دا به پلس کړئ. صحیح شو ملګرو. دا به سوري دی اول کې ودرېږي دا به سره پرېږدئ ملګرو. فار ایگزامپل دا به هم ورته راولئ. نو تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه چې جوړې کړئ یو ډیزاین جوړ کړئ. صحیح ده ملګرو. بل ما سره ملګرو داسې برشونه ما سره موجود دي. په دې کې کوم برش چې ستاسو په کار یې هماغه راخلئ او استعمالوئ. شیپس چې ما سره ملګرو مختلف قسمه شیپونه دي. دا شیپ دی فار ایگزامپل په کار شو. دا دی فار ایگزامپل په کار شو. فرست نمبر ته ګوره موږ سره لاین دی. لاین سره چې زه کله کنټرول ونیسم سوري شفټ سره ونیسم شفټ ته به سیده راځي داسې 0 ډیګري کې فار ایگزامپل 45 ډیګریز کې 90 ډیګریز کې صحیح شو 180 ډیګریز کې دا ستاسو بلته څنګه کېږي دا راځي صحیح شو. هلته فار ایگزامپل شفټ سره ونیو داسې راته راغی. شفټ سره فار ایگزامپل ونیو شفټ به تاسو پرېږدئ نو تاسو به بټن پرېږدئ بیا به شفټ پرېږدئ نو تاسو ته به هغه سیده راځي. دغه دوه ما څخه غلط راغلو ځکه چې ما اول شفټ پرېښودو. بل ملګرو موږ سره څه شی دی کرف دی. کرف داسې ربړي غوندې لاین ته ویلی شي. دغسې یو ربړي لاین صحیح شوه. فار ایگزامپل بل ما سره دایره ده. دا مې فار ایگزامپل راوستله او زه غواړم چې له دې څخه پیپسي جوړ کړم. نو څنګه به جوړوم زه به راځم دې کلر پیکر ته. دا مې فار ایگزامپل داسې راوستم او کرف به راولم. دې ته به رنګ سپین ورکړم. کنټرول اف ان پلس دا به لږ څنګه کړم ډبل به یې کړم. داسې به فار ایگزامپل راولم دلته به راجګ او لاندې داسې صحیح شوه. داسې به راوستم. بیا به ریډ کلر راواخلم. دا به راوالم دیس ون. دا ماته اتوماتیکلي څنګه راغی پیپسي ډیزاین راته جوړ شو. نیکسټ ما سره ملګرو دا د محاورو دپاره هم استعمالېږي. تاسو به لیدلي هم وي. سایز مې فار ایگزامپل ورته دومره کړو او فیل ته به راشي. تاسو داسې فیل اخیستلی شئ. کوم فیل چې ستاسو خوښوي هغه فیل ورته اخلئ. آوټلاین فیل دا د آوټلاین فیل دی. فار ایگزامپل آوټلاین تاسو ورته غټ کړو. تاسو چې دغه آوټلاین دی هم راته خام راشي. د آوټلاین داسې کوم شان آوټلاین ستا په کار دی همدغه فیل کې هم شته. داسې فار ایگزامپل داسې دې په کار یي شاته لیکلي ترې ښکاري. سایز باندې تاسو پوه شولې. کلر 1 دا د ټکس کلر دی یا د دغه بارډر کلر دی. کلر 2 ما سره د منځ کلر دی. بل دغه کلر چې تاسو کې مې خوښېږي که 2 باندې ودرېږي 2 به راته بدلېږي. که 1 باندې ودرېږي 1 به راته بدلېږي ملګرو. صحیح 2 باندې ودرېږي 2 فار ایگزامپل بدل کړه. کوم دې خوښوي هغه باندې کلیک کړئ. یا دغه ایډیټ کې تاسو کلیک کړئ RGB یا فار ایگزامپل دا تاسو موومنټ ورکوئ. تاسو ته به هغه اتوماتیکلي ریډ ګرین بلو دنیا کې میلیونونه کلرې دي دغه RGB نه جوړ شوي دي. امید لرو چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. ویو ته راغلم ملګرو. زوم ان زوم اوټ دا تاسو کولی شئ. فار ایگزامپل زوم اوټ مې که زه یم دا راته 100% که 100% به راته شي. رولر شو کې نه شو کې صحیح شو. ګریډ لاین شو کې نه شو کې. دا ګریډ لاین شو کېږي صحیح شوه. شارټکټ څه شی دی کنټرول پلس جی. کنټرول جی ګریډ لاین. سټیټس بار لاندې شو کې که نه شو کې صحیح شوه. فل سکرین تاسو ته فل سکرین کې ښکاري یعنې تاسو ته به دا په دې شکل باندې که ډیسکټاپ باندې پرېږدئ په دې شکل به تاسو ته ښکاري. تمنیل به تاسو ته کله راځي چې کله تاسو زوم ان کړو. زوم ان دي چې کله تمنیل مې په کار دی زما کوم شکل کې پکچر دی تاسو چې زما دغه شکل کې پکچر موجود دی یعنې اوس راسره غټ شوی دی. صحیح ده ملګرو. بل ما سره ملګرو څه شی دی له دې څخه وروسته کویک اکسس ټول بار دی. دا سیو راسره دلته راغلی دی. انډو ریډو صحیح ده ملګرو. نیو دلته راوستل غواړي نیو به راته دلته راشي. اوپن راوستل غواړي اوپن به راته راشي. print preview send undo redo show below د ریبن لاندې به راته شو کی. show above د ریبن بره به راته شو کی. minimize د ریبن به راته minimize شي. کنټرول ونیسئ او دا ویل تاو کې د خپل کیبورډ تاسو ته به اتوماتیکلي څنګه شي یا د موس ها minimize باندې مې کلیک واپس راته راغلی یا ډبل کلیک ور باندې وکړئ هم تاسو ته راتللی شي. دغه ما سره ملګرو هیلپ بټن ده. دا ماته پوره هیلپ راکوي مس بینډ باره کې لکه څرنګه چې موږ په نوټ پیډ کې ویلي دي. او فار ایگزامپل تاسو ته مس بینډ کې څه مشکل وي شیپس نومونه تاسو ته نه درځي 1 by 1 دغه هلته لیکل شوي دي. شورټکټ تاسو ته نه درځي هلته لیکل شوي دي. anything else هر څه چې تاسو غواړئ هغه هلته په هیلپ کې موجود دي 1 by 1. امید لرو چې په دغه پینټ باندې پوه شوي یاست.